نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب رب العالمین فرمائی کہ روجدار لزکم اجر ورکوم اغبا 20 ساب اجری بعد انسان لسڑی مزدوری ورکی نو چې 10 روپے کیگی دوی دا 15 ور سر زیات شوی چې سل کیگی دوی 10 بزیات درکم او یو دی چې حساب کتاب نه کوي خو چې څومره زړه غواړي ورکی اللہ فرمائی روجدار لبز ثواب ورکم اجر ورکم خو پشمیر نہ بے شمیر او بی سبب ورکم او یو حدیث پاک کی راضی الصوم لی وانا اجزی به روجا دا زما د پار عبادت تے دا زما عبادت تے او دې بدل بز ورکم نو د مونږ د طالبان سوال کوي چې ار عبادت سړی کوي دا الله د پاره کوي منز دا اللہ دا پارا دا دے روجہ دا اللہ دا پارا حج دا اللہ دا پارا زکاة دا اللہ دا پارا نزلتا کہ حدیث قدسی دے دا چھے اللہ فرمائی کہ روجہ اغ عبادت تے چھے دا خالص زما دا پارا نو ټول عبادتون دا اللہ دا پارا دی زمون علماء جواب کی کہ نور عبادتونو کی بیام دا یو شکی دا ریا منز چھے کئی نور خلقم پہ خبری گی لکه دا راځي چې یاره خلق به مې موویني مونځ به کوم زکات کې چې بل څوک نه خبرېږي چاله چې ورکیا خو نه خبر شو صدقه چې چاله ورکیا خو نه خبر شو دارنګې حج چې کې دنیا نه خبرېږي عمره چې کې ډېر خلق نه خبرېږي واحد روجه هغه عبادت ته چې ته په بل څوک بغیر د الله نه خبره نه خبرېږي نور عبادتونو کې به الله هم خبرېږي نور خلق به هم خبرېږي الله لپاره هم شو کله کې دا نور خلقو سلګ معمولی غونډه سوچ راغې نو ریام پکې رااله او روزه چې ته څوک د خبر نشي صرف الله د خبر شي نو اقص کېږي زمونږ د دین یو کتاب د هدايه وتوي دا چې چا لیکل د علامه مرغنانی رحمت الله علیه اگر 14 کال روجه نیولې ده بلکې یو قول کې یو مورخ 15 کال لیکلی دي نو 14 کال هغه روجه نیولې ده او په داسې طریقې نیولې ده چې نور خلق خو سکه خپل خزه او بچیم ته نه دي خبر بیبي والا روجه ماته راوړو دبو ته دلته ماته کېده اب لاړه شاګرد ته आवाज وکړ ډوډۍ به د غرمې ولا راوړه چې ډوډۍ به راوړه د غرمې ودل تکې ده شاګرد ته आवाज وکړ راشه دا اخره شاګرد به ډوډۍ خوړه وته ځه بیبي ته आवाज وکړه شالو کې خالی شي اوسه بیبي به دا ګمانو کو چې دا ډوډۍ د غرمې دوه خوړه امینس کې په طالب خوړلې و نو 14 کال د الله د رضا لپاره روزي نیولې دي خزه بچی ته نه دي خبر نو روجا غ عبادت ته کته ته څوک نه خبره او چې یو الله خبروم نو مدقه سره روجه نیوي شي نو ځکه حدیث قدسی کې رب العالمین فرمایي روجا غ عبادت ته چې دې کې ما سره بل هیڅ څوک شریک نشتا که څوک په صرف ما خبري بل څوک را سره په خبرولو کې نه شریکي بشک دا کار کولی شي او د دې بدل بزور کو انا اجزي به نو طالبان بیا سوال کوي چې د هر عبادت بدل الله ور کوي نو د دې بدل او د نورو مینس کې فرق دی
د نور عبادتونو بدل ممکن ده چې الله د فرشتو په لاس ورکي او د روجې بدل به الله په خپله ورکوي. د نور عبادتونو اجر او ثواب به الله په عام انداز کې ورکوي او د روجې بدل او ثواب چې الله ورکوي دا به په یو خصوصي او خاص انداز کې ورکوي. لکه بادشاه خلقو له انعام ورکوي، خو بعض انعام دی چې د هغې دپاره د دنیا خلق او د مشران او کشران روغ غواړي، بادشاه نن راځي د انعام په خپل لاس ورکوي. او په یو روایت کې داسې دي چې انا اجزا به، د دې روجې بدل الله وي زما ذات ته زه بدلېما، یعنې زما دیدار د دې بدل دی. د روجې بدل د الله دیدار دی. الله دې زموږ نصیب کړي. حدیث پاک کې راځي چې د قیامت په ورځ باندې په دنیا کې چې دا خلق جمعې مانځله راځي، نو هلته کې خو یو ورځ د جمعه خالی اتوار پکې نشته، خو الله به نښې مقرر کړي. نو په هفته کې به یو ورځ خلق یو ځای کې ټول جنتیان راغونډېږي. څوک به د زمرودو په کرسۍ ناستي، څوک به د یاقوتو په کرسۍ ناستي، څوک به د نور په تخت او په کرسۍ ناستي، څوک به د سرو زرو په کرسۍ ناستي، څوک به د سپینو زرو په کرسۍ ناستي. دا ټول به راغونډ شي یو میدان کې جنتیان او په دا کرسو باندې به کینی او رب العالمین به ورته خپل دیدار وښیي. الله دې زموږ نصیب کړي. د هغې خوند او خوشحالي به دومره وي، دومره خوند چې په جنت کې 80,000 کاله یو سړی د جنت خوشحالۍ تېرې کړي. د جنت خوشحالي هغه ده چې حدیث قدسی دی، الله ذوالجلال فرمایي اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر او كما قال. نیکانو بندگانو لمه هغه خوشاله ساتلې دي چې نه د انسان زړه کې تېرې دي شي، نه یو سترګه د هغې د لیدو طاقت لري او نه یو غوږ هغه اورېدی شي او نه د هغې طاقت لرلی شي په دې دنیا کې. داسې خوشحالی دي. ولهم فيها ما تشتهي الانفس، زه چې د څه غواړي اب الله درکوي. بس نورې خبرې اخوا بکړو. زه چې څه غواړي، زه غواړي چې د جنت هغه ګوټ ته دې ورسم نو په سکندونو کې به رسې. زه غواړي چې دا میوه وې ځانده او په دې کټ کې ناست یم او دا میوه دې ماله راشي، څنګه به دا هغه ځای نه د خولې له راشي. میوه کې سخاوالي نشته، د میوې وینځلو ضرورت نشته، جراثیم پکې نشته، ګندګي پکې نشته. جامې د انارو بوټي به د انارو بوټي او هغې کې به داسې اناري چې هغه به د جامو دپاره وي. انار به راوالی رو به شوکې چې په منځ یې مات کې نو په هغې کې به د ریخمو جوړه پرته وي، د دانو په ځای به پکې د ریخمو جوړه پرته وي او داسې قیمتي جوړه چې الله د جنتي د میلمستیا لپاره یو شی مقرر کړي او الله په خپل قدرت انتها کړي، نو عقل پکې نه چلېږي. هغه جوړه به دې واچوي، دا مې نه ده خوښه، بله مې خوښه ده، بل رنګ مې خوښ دی، بله نمونه مې خوښه ده، بل ډیزاین مې خوښ دی، بل بوټي به وشو کې د انار په دا منځ یې مات کا. نه د درزي د جوړولو ضرورت شته، نه به خیرنېږي، نه به تې بوی ځي، نه به پکې سخاوالی راځي. د هر جنتي په دې کور کې 4 ولې به تېرې شوي، یو د اوبو اعلی قسم اوبه، یو د شاتو، یو د شرابو، خو هغه به داسې شرابي چې خوند به پکې وي، نشه به پکې نه وي، سرخوږي به پکې نه وي. یو به د اعلی قسم پیو، دا به ستا د هر جنتي د کور په منځ کې دا 4 ولې په باغونو کې ورته بیږي، دی به سکي او د هغې د پاسه به ورته د ډوډۍ لپاره په بوتلو کې بندې قسم قسم اعلی قسم شربتونه ملاویږي چې په هغې په هغه بوتل یو سیل لګېدلی، دا کوکاکولا بوتل یا بل چې کولاوی په هغه چابی کولاویږي، په هغې به یو سیل لګېدلی، هغه سیل نو نه به د مشکو خوشبویي دي، د مشکو ټاپه به پې د پاسه لګېدلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے یو صحابي تپوس وکړو، وی د الله رسوله وی دا ولی چې دي په دې کې به خټی وی او خو خټه به څه شي وي، دا به مشک او عنبر به هغه ولو په منځ کې وی، کاڼي به پکې وي په هغه ولو کې وی، بلکل کاڼي به مي ابسي ابه لالونه او یاقوت او مرجان به دوړه پکې شته د الله رسوله وی، او جنت کې دوړه شته خو خاوره نه، ابه زعفران به
الوزی به خوشبوئیں بکئی. الله دې زمونږ نصیب کی. یو بل صحابي د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو، وی د الله رسوله خلق به پکې فصل کری، زرغونتیا به پکې وي؟ نو نبی علیہ السلام مبارک مسکی شو، وی یو سړی به الله ذوالجلال ته سوال وکړي چې الله زما شوق دی ځان له غنم کرم، غنم کرم. حالانکه غنم وکړ ته څه ضرورت دی؟ وی پروردگار به له تخم ورکړي چې ها واخلو کرا د جنت په ځمکه کې به وکړي. کرل، لویدل، ریبل، لو کېدل، دا ټول به د انسان د سترګې پرب کې وشي. او دومره غنم چې د غرونو برابر نشي به تی جوړ شي. الله به تی والا بنی آدم پیسې مول نشو خیر دی او مقله دنیا وګ راغلی ده. په غنم وسکه چې غنم دلته وسکري مفت کې د خیراتی ډوډۍ میوه قسم قسم خوراکونه راځي، ته بیا دغه د پاسه غنم غواړي. اسونه به پکې اسونه. عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي د نبی علیہ السلام هم تاسو کو چې اسب پکې وي، خو د دنیا د اسب شان نه راغي به وزرین بي الوزی بام د یو ځای نه بل ځای ته. قسم ولهم فیها ما تشتهي الانفس. الله قرآن کې فرمایي چې زړه کې د څه تیریږي به ته ملاويږي. زه اکثر یو خبره کوم، یم په دنیا کې چې سړی یو نعمت حاصلوي نو چې مشقت وکړي نو الله ولا ورکي، دولت خدای پاک سړی له ورکي، بچي ولا ورکي، جامه ولا ورکي، بادشاہیت ولا ورکي. ډېر خلک چې بادشاہ ته رسېدلي، لیکن یو شی دی که په دنیا کې دا ټول ساینسدانان او ډاکټران را جمع شي نو هغه د انسان په وس کې نه ده. هغه د انسان شکل بدلیدل دي. که دیم چې زما دا شکل دی داسې نه بل شان دي شي، دا کیدی شي نه، همدغه شکل به د دنیا ټول ډاکټران را یو ځای کا، ټول ساینسدانان را یو ځای کا، ټول قابلان او حکیمان یو ځای کا، خو چې دا چا کمې دوه سپېمې دي او دوه سترګې دي او دوه غوږونه دي او کم رنګ دی دا ول نشي بدلول. پوډر موډر به ومږي خو 2 منټه پس به بیا لاړ شي، په هغې د انسان شکل نه بدلېږي، رنګ یې همغه د ذاتي چې کمې دی. نو که دنیا طاقت هر نعمت به حاصل کې خو شکل نشي بدلولی. او په جنت کې به بازار لګېدلی، بازار. که څوک وایي چې زما دا شکل نه دی خوښ، بل شکل مې خوښ دی، نو په شیشو کې به شکلونه پراتی، هغه شکل کې به ورننوځي، شکل به هم بدل شي، خو په نښه نښانه به پېژندلی کېږي. کور ته به راشي، بیبي به ورته وایي ډېر خشته شکل ته خو نه ډېر مزېدار یې، ډېر اعلی، دا دومره خشتوالی د کوم ځای نه راغی؟ وی ښځې ته نه خبر؟ وی نه، وی د پروردګار دیدار مې کړی دی، د الله دیدار مې کړی دی. نو چې د الله دیدار وکم او زما شکل خشته نشي نو پس به خشته کېږي. نو د جنت او یا زره کاله خوشحاله الله دې زمونږ نصیب کړي. زنانو دپاره خصوصا حدیث پاک کې راځي د جنتي زنانه په سر چې کوم سرپیچه کي، سر چې تور غوندې رومالي، د بوډاګانې ښځې پې سر تړي، کم سرپیچک چې سر یې پې تړلي د هغې قیمت به دنیا او دنیا کې چې څه دي د هغې ټولو نه به زیاتي. او که دومره خوشبویي چې د جنتي ښځې په دې نوک د پاسه کېږي، د نوک برابر خوشبویي دنیا ته راله، د خوشبویۍ د لاسه به څوک په دنیا کې ژوند تېر نه کړي. او که جنتي ښځه خپل لاس یا خپله پنډۍ یا خپله سنګل دا دنیا ته راښکاره کړي، د نور نه زیات د نور رڼا به ختمه شي. دومره الله تعالی انسان له هلته حسن ساتلی دی او قیمتي قیمتي څیزونه یې ورته ساتلی دي. او دا ټولې خوشحالۍ چې ستا په زړه کې څه تېرېږي او یا زره کاله چې پکې تېرې کړي، الله دې زمونږ نصیب کړي. او یو سیکنډ د الله دیدار وکړې، دا ټولې خوشحالۍ به درنه هېرې شي د الله د هغه یو سیکنډ د دیدار د خوشحالۍ د وجې. دومره خوند او دونه لذت دی د الله په دیدار کې. نو دا روجې یو اجر او ثواب زمارونو دا دی چې انا هغه بل روایت کې انا اجزا به، د روجې بدل زیم الله وی زما دیدار دی. چا چې روجه ونیوله زما دیدار. کله چې روجهدار پېشمني ته کښېني، پېشمني ته او راغون شي او پېشمنۍ کوي، دا نیت وکړي چې الله زه سار دا راتلونکې ورځ ستا د رضا دپاره لوږه تنده برداشت کوم او روجه نیسم. یقین وکړئ رب العالمین په دغه خلکو خپل خصوصي رحمتونه نازلوي. فرشتو ته وایي د دې پېشمني والو دپاره زمانه سوال وکړئ چې کوم سوال وله تاسو غواړئ هغه وکړئ چې وله ورکم. او چې کوم وخت کې روجماتې ته کښېني او الله نه سوال وکړي نو د دعا رب العالمین قبلوي. دا د روجې برکت او د روجې فضیلت. او په دې آیات چې انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، حساب کتاب نشته، بې حساب رب العالمین فرمایي زه روجهدار له اجر ورکوم. نورونو د رمضان روجې تقریبا په ختمېدو روانې دي.
نو خو خوشحالي به چې اختر به راشي. بېشک اختر خوشحالي ده او د روژې خوشحالي ده، لیکن لکه یو افسوس هم پکار دی چې افسوس که دا روژې زیاتې وي نو الله ما به زیاتې نیولې. افسوس که دا ورځ اوږده وه نو ما به د اوږده ورځ نیوله. ولې د اوړي په هغه اوږدو ورځو کې الحمدلله الحمدلله موږ روژې نه دي نیولې. څه چې ورځې اوږدې راځي بیا به یې کوو. که 15 به م نیولې وی نه میاشو نیسو میاشې نیسو. که 2 میاشتې وې انشاءالله چې غون کال د الله را طرف نه حکم و نو پروردګار به موږ رضا کوه کال به له غونډې موږ روژې نیولې. نو زما وروڼو روژه یو برکتي میاشت، ډېره د برکت میاشت. اوس یو 2 عمله د دې روژې په دې اخر کې مسلمان له پکار دي چې هغه وکړي. یو عمل د صدقه فطر چې موږ ته سرسایه وایو. صدقه فطر والا عمل کول چې کوم سړی مالداري هغه به صدقه فطر ورکوي. مالدار دا چې کوم انسان سره د 2.50 تولو سپینو زرو قیمتي 2.50 تولې سپین زر چاندي د هغې قیمت ما خو حساب نه کړی، خو غالبا 6,000 روپۍ خو حساب جوړېږي دا ورسره نغدې وي. یا یو ښځی هغې سره 9 تولې کالي وي سرو زرو، خو نور څه مال ورسره وي که نه، خو چې 9 تولې سره که نور مال ورسره یو ښځې زنانه سره نو بیا که توله کالي وي ګورې هم به صدقه فطر ورکوي. دا 9 تولې سره زر هغه وخت دي چې نور مال ورسره ني، او که یو ښځې سره نور مالي نو بیا یو توله کالی چې دی هغه چې ورسره وي، بلکې که لږ کالي وي او هغه نور مال سره د هغه کالي قیمت یو ځای که 6,000 ته رسي نو بیا هغې باندې صدقه فطر واجبېږي. چې کوم سړي باندې په خپله صدقه فطر واجبي نو ابه د ځان نه م ورکوي او د نابالغه اولاد نه به م ورکوي. او چې کوم بالغان بچي وي یا ښځی نو که د هغوی د طرف نه ورکوي نو هم ورکولی شي. خو د ده ځان او د ده د نابالغه بچو صدقه فطر خو پې واجبه ده، خامخا به یې ورکوي. خو د ښځې او د بالغو بچو د طرف نه که ورکوي هم ورکولی شي. که هغه ښځه او بالغ بچي ده سره اوسېږي دی یې کفالت کوي نو که د هغوی نه تپوس هم نه کړي نو صدقه فطر یې ورکولی شي. او که هغه د ده ډوډۍ نه خوري ده په کفالت کې نی او د بالغو بچو ورکوي نو د هغې نه دې تپوس وکړي چې بچو ستاسو د صدقه فطر ورکوم اجازت دی بیا ورکولی شي. که یو سړي سره نقد مال بالکل نشته خو د 2 کوره دي، یو کې اوسېږي یو یې د ضرورت نه زیات دی، نو که هغه کور چې د ضرورت نه زیات دی د هغې قیمت هم 6,000 ته رسي نو صدقه فطر به ورکوي. یو سړي ځمکه ده نو که دومره ځمکې وي چې د ده په سپوره ډوډۍ پې ګزاره کېږي بغیر د ترکارۍ او د انګونې نه نو بیا هم پې صدقه فطر واجب دی ورکوي به. او ورکوي به یې کله وره بعضې خلک وایي مونږ غریبانان یو په مونږ صدقه فطر نشته. د ضرورت نه زیات سامان د کور هم د ضرورت نه زیات ساماني ادې بیه که 6,000 ته قیمت لري صدقه فطر به ورکوي. ټي وي د ضرورت نه زیات شی دی ښه ټي وي دا ضرورت کې نه داخلېږي، د ضرورت نه زیاتي شی دی. نو که دا بلا ټي وي چا کوي او قیمت 6,000 صدقه فطر به خامخا ورکوي. د څوکۍ یو ټوپک دا په ضرورت کې راځي، د زمیندار غوا میخه یا قلبه دا په ضرورت کې راځي. او که د دې نه زیات څاروي ساتي د ضرورت نه زیات د قلبې نه زیات د غوا میخې نه زیات نو د هغې قیمت ته وجنګوي. که 6,000 ته ورسېد نو د هغې به خامخا صدقه فطر ورکوي. د یو ټوپک تماچې نه زیات ورکوئ د هغې قیمت ته وګوري که 6,000 ته ورسېدل یعنې 2.50 تولې سپینو زرو قیمت ته نو خامخا به صدقه فطر ورکوي. زمونږ د زنانو جامې جوړې وي دا خو د ضرورت جامې دي، د ضرورت جامه خو یو ده یا 2 دي یا 3 دي نهایت دا 3 جامو نه زیات دی چې یو جوړه په 10,000 او په 15,000 او په 6,000 کېږي دا خو د ضرورت نه زیات شی دی. زنانه سره خپل مهر دی او کالی یې دی، زنانه خو مونږ تباه کړې برباد یې کړې. خاوند ته وایي دومره به وله مهر کې 10 تولې به کې 20 تولې به کې او بیا وله هم هغه خاوند نه زکات ورکوي او نه صدقه فطر ته پرېږدي نو د زنانه غاړه بنده شوه. نو ګوره زنانه ستا د کور خدمت کوي، تا ته ځان وقف کړی دی، ستا کور ساتي، تا له پېشمنې، تا له ځمکه جارو کوي نو د هغې غاړه بنده مه ساته، غاړه وله خلاصوه. که صدقه فطر پې واجبي نو یا وله پیسې ورکه یا وله ته ورکه صدقه فطر او یا هغې له اختیار ورکوه د ځانه لږ کالي خرڅ کړه او صدقه فطر پې ورکه. نو به هر کیف ورکې به کله صدقه فطر دا د اختر چې سبا راوخېږي نو واجبېږي چې د اختر سبا راوخېږي واجب شو. خو یاره که یو سړی مخکې ورکوي په رمضان کې ورکوي دې وخت کې ورکوي نو هم ورکولی شي
خو ټیم یې هغه دی چې د اختر سار روخي جن صدقه فطر به ورکوي او د اختر د مانځه پورې دغه بهتر وخت چې د اختر مونځ لا نه شوی او که د اختر مونځ وشو نو بیا به هم صدقه فطر ساقطېږي نه خو هغه ثواب یې نشته کوم چې د اختر د مانځه نه مخکې اجر دی. حضرت عثمان رضی الله عنه نه صدقه فطر هېر شوی د اختر مونځ چې وشو ورته یاد شو نو یو مریی آزاد کړ. مریی خو د بدو پیسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغی د الله رسول ما نه صدقه فطر هېر شوی د اختر مونځ شو بیا مې یو مریی آزاد کړ ما له به الله ثواب راکړي. وی غاړه خو د اخلاص شوه خو که ته سل مریان آزاد کې هغه ثواب به ونه ګټې کم چې د اختر د مانځه نه مخکې سرسایه ورکولو کې اجر دی نو مخکې ورکول پکار دی. یو کس له هم ورکول شي او ګڼو له هم ورکول شي. په جومات مه لګوه صدقه فطر په لار به نه لګې دا د غریب حق د غریب له ورکه. څومره به ورکې صدقه فطر نو غنم یا اوړه یا د هغې قیمت پوکم 2 کیلو 5.5 پاوه پاخه او پوکم 2 کیلو ترې جوړېږي. خو دې زمانه کې رواج د اوړو دی عام معمول په دکانونو کې غنم نه خرڅېږي خلک اوړالې اوړه خرڅوي نو احتیاطاً د اوړو په حکم 2 کیلو قیمت ولګوئ. ما خو خبره اوس حساب کړو تقریبا 30 روپۍ ته جوړې دی احتیاطاً که 50 روپۍ تاسو ورکې نو ښه خبره ده احتیاطاً 50 ورکې خو 50 ګورې اصل صدقه فطر نه دی چې زما پکې غاړه بنده نه شي د پوکم 2 کیلو قیمت تاسو لګوئ چې څونه ته جوړېږي دا ما ته احتیاطاً 50 روپۍ وي د یو کس په سر دا صدقه فطر ورکې دې کې ځان له غاړه مه بندوئ. زموږ علماء مثال ورکوي وی د رمضان دا روجې دا صدقه فطر یې ني داسې مثال دی لکه مرغۍ چې وزرې نه لري مرغۍ چې وزرې ولري نو پر به شي. صدقه فطر د روجو چې دې ورکړه دا روجې به دې پر شي او د الله دربار ته به ورسېږي یعنې ستا بدني عبادت راغی د مالی عبادت راغی الله ته دې دا وښوله چې پروردګاره زما بدن هم تا ته وقف بدنی عبادت هم درته کوم او پروردګاره زما مال هم تا ته وقف مالی عبادت هم درله کوم. نو صدقه فطر په دې کې ناراستی مه کوئ لازما صدقه فطر ورکئ او خپله غاړه خلاصه کړئ چې کوم غریبانان هغه چا لی ورکئ چې په هغه په خپله صدقه فطر واجب ني هغه انسان لی ورکئ. بل زمارو اختر دی الله په خیر راولي خو اختر کې یو څو کارونه سنت دي. یو دا چې د اختر پر ورځ به وختي پاسېدل. دویم غسل کول غسل به کوئ. دریم نوې جامې اچول که نوې ني نو خپلې جامې ووینځه او پاکې کا هغه جامې واچوه خو که وس دې کېږي نو د اختر پر ورځ باندې نوې جامې واچوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاره روان دا د روجې خوشحالي ده. ګورئ یو ماشوم جاړل نبی علیہ السلام مبارک ورته ورنږدې شو بچې ولې جاړې وی پلار مې نشته یتیم یم دې ماشومانو ته ګورم چې د دې ماشومانو نورو جامې شته او زما جامې نشته خیرنو جامو کې دې نورو بچو جامې شته خفه کېږي که نه ماشوم دې نورو بچو نوې جامې دي زما دې ملګرو اچولې دي نو په دې جاړم چې ارمان که زما پلار جمدې وې نو ماله به هم نوې جامې اغوښتې. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه کې ډېر زیات رحم زر یې بوته کور ته او حضرت ام المؤمنین ته ور بوته بیبي ته او شابه دې له جامو انتظام وکړي پاکې جامې یې وله نوې راوړئ. پخوا خو به خلکو د پرتوب په ځای به یې لنګ و لکه حج چې څوک دی عمرې لدي او د کمیس په ځای به یې صادر پاو دا 2 صادرې مزېدارې خشته 2 صادرې وله راوغوښتلې او دې بچي له یې ورکړلې او یې زه بچې بار بچو سره لوبې کوه نو چې بار راووت نو خوشحاله او خندلې ډېر زیات خوشحاله. نبی علیہ السلام مبارک پې راغی وی بچی څنګه وی دا نه محسوسوم چې زما پلار مړ دی زه یتیم یم چې د رسول الله مبارک غوندې مشر زمونږ ای نو مونږ یتیمانان نه وي زمونږ پلاران جم دي دا ګورې حقیقت دی. اوس هم پکار دی کله چا په ګاونډ کې یتیمي هغې له جامې والی کله چا په ګاونډ کې یتیمانان او غریبانان یې ستا وس کېږي نو چې خپلو بچو له الې هغې له واله په ماشومانو رحم وکړئ. رحم یو حدیث کې راځي من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا فلیس منا. څوک چې د ماشوم په سر د رحم لاس نه راکاږي او د مشر قدر نه کوي نبی علیہ السلام مبارک فرمایي دا زما طریقې والا نه دي. پیغمبر علیہ السلام مبارک سره ماشوم اوسېده
حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه چارا تختولیو حضرت خدیجه رضی الله عنها ته وقف شوی او بیا خدیجه رضی الله عنها پیغمبر علیه السلام لورک او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان سره اوسو نو یوې دې د چانه ماشوم پخوا به د امریان خرڅېدل نو خلکو به د ماشومان تختول دې نه به تختو مثلا کراچۍ تل ته به بازار کې خرڅ کړ او به تختو کابل تل ته به بازار کې خرڅ کړ نو دې د مور او پلار نیازبین بچو او مور او پلار امیرانو ډېر مالدارو او ډېر خوبصورت او حضرت زید چارا تختول او خرڅوي په یو بل خرڅېده خدیجه رضی الله عنها ته ورسېد او خدیجه رضی الله عنها پیغمبر علیه السلام ته وقف مور به پسې جړل چغې به والي او اکثر به د ځان نه سر ویښته ایستل چې نور به راوخت نو دا مور به د انور ته راله وبدرېده ای زیده چې ته به نور ته ولاړې او که سوري ته به که باران به شو نو مور به راله د باران شیبو ته به ودرېده ای زیده بچیا چې پتا به د باران دا شیبې ورېږي او که نه ته به چې ته غاړې ته داسې به غر ته به وخته او چغې به یې والې جړل به که نیازبین بچی چانه څوک وتښتئ زمانه د غلامانو نو په غلام څوک چاته پروا ساتي حج لسه کسان راغلي دا زید یې ولیده تپوس هلکه ستا زید دم دی وی او وی د حارثه زوی وی او وی تا پسې خو مور او پلار ډېر جاړي چغې در پسې به چې مونږ نه بچی چا تښتولی دی ورک دی چې هغې لاړل واپس مور او پلار ته یې وله الوی ستاسو بچی خو مونږ پیدا کړه کوم ځای دی په مکه مکرمه کې یو سړی دی فلانکي نوم دی هغه سره زیری ولکه هغې حاجیانو له ورکړل او ډېر زیات خوشحاله شو او د هغه ځای نه یو وفد راولېږه مکې مکرمې ته بلا پیسې وله ورکړې چې دا یو څه او موږ له خپل زوی راولې تپوس یې کو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خواله راورسېد پیغمبر علیه السلام ته کېناستل نبي علیه السلام له مکه مکرمه کې او صفتونه د پیغمبر علیه السلام شروع کړل چې تاسو د عبدالمطلب اولاد او د هاشم اولاد ډېر ښه خلک یې او ډېر عزتمن خلک یې خلکو سره ښېګړې کوي خلکو سره احسانونه کوي د خلکو خیال ساتي صفتونه کوي نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي وی چل څه دی څه غرض هم دی ما پوهېږې وی صاحب زمونږ یو بچی دی او مونږ نه چا تښتولی دی او هغه خرڅېده تاسو لا رارسېدلی دی صاحب پلار ورپسې جاړي مور ورپسې لیونی د چغې وایي او دی د مور د سر ویښته دي مونږ تاله راوړي دي چې مور یې د سر نه ویښته وباسي او مور یې په شیرونه د خپل بچي پسې جوړ کړی دي نو مونږ تاله راغلي یو هر څومره پیسې چې غواړې مونږ یې درکوو خو ته مهرباني وکړه دا بچی مونږ له راکړه وی څوک دی وی زید دی وی دا خو اسانه خبره ده زه هغه راغواړم نو که هغه تاسو سره ته نو یو پیسه دنه نالم تحفې تحایب ډالۍ یې راوړه وی دا دنه نالم مفتې ځان سره خیراتي بولي او که هغه نه ته نو مونږ بنو هاشم قبیله چې زمونږ نه څوک ځي نه نو ګورې مونږ یې په زور نه شړو بس په هغه به اختیار دغه ور پرېږدو هغه له به اختیار ورکړو دوی خوشحاله شو وی زمونږ بچی دی مونږ سره به ولې نه ځي او بیا چې د مور هغه جړه او فریاد ورته واورو په منډه به را سره ځي وی صاحب ټیک ده وی په دې فیصله د نبي علیه السلام ورته وی بالکل زید یې راوغوښت زید دا پېژنې او چې دا څوک دا متره دی دا پېژنې دا څوک دا پلان کې دا پېژنې ټول یې پېژندل ښه بچې دا راغلي دي تا پسې او تا بوتلل غواړي مور در پسې خفه ده دا یې د مور د سر ویښته دي چې ستا په غم کې ځان نیستی دي اشیرونه یې ورته ووایي چغې در پسې وایي جانې نو ته تازه دوی له ورکوم ته مهرباني وکړه دوی سره لاړ شه زید په جړا شو ولې وایي زه خو دوی سره نه ځم ما ولې د الله رسوله مو ورکوه نه ځم ورسره هغې ورته وایي ګوره ته خو د مور پلار نیازبین بچې مور در پسې وایي نه د مور ملاقات له به لاړ شم د پلار ملاقات له به هم لاړ شم او د خپل خاندان ملاقات له به لاړ شم خو مستقل نه ځم هغې ورته وایي د مور جړا ته او دلته غلامې مریې ځان یې که د نبي علیه السلام نه د مریتوب ژوند خوښې هلته خو امیر یې پلار د امیر دی او ته د بادشاه ژوند پرېږدې د مالدارۍ ژوند پرېږدې او د غلامۍ ژوند اختیارې حضرت زید ابن حارثه ورته څه وایي وایي ما له الله د رسول الله مبارک غوندې پلار را کړی زه په حارثه څه کوم ما له الله د حضرت خدیجې په شان مور را کړی او د حضرت فاطمه او د زینب په شان خویندې خدای را کړی په دنیا د خدای کې چې دا ټول د دنیا طاقت یو خوا کې او داسې پلار او داسې مور بل خوا کې په دنیا د خدای کې پرېښودو ته تیار نه
زه د نبی علیہ السلام غوندې پلار پرېږدم، د خدیجې رضی الله عنها غوندې مور پرېږدم، د فاطمې رضی الله عنها په شانتې خور پرېږدم. خبرې واورېدې چې واقعي دا ولې د غلامۍ جون خوښی او پلار نیازبین کور له نه ځي، د مور جړا له نه ځي، او د خدیجې رضی الله عنها هغې خوښی دا ولې دا د نبي علیه السلام مینه وه ورسره، محبت وه، هغه ته پته وه چې دلته څونه ما سره مینه ده، دلته څونه له ما عزت دی. بس نبی کریم صلی اعلان وکړ وی ای قریشو د نن نه پس به زید ابن حارثه نه وایه، دا به نه وایه چې زید د حارثه زوی، د نن نه پس به وایه زید ابن محمد صلی الله علیه وسلم، چې زید د محمد صلی الله علیه وسلم بچی، بس زما زوی په زویوالۍ نه. بیا قرآن حکیم کې وروستو اعلان راغی چې پردي بچي ته به خپل بچی نه وایه، اسې هغو ته وایي چې بچی بچی، خو دا به نه وایي چې دا زما یقیني بچی دی، داسې به نه وي. نو بیا د هغې نه ممانعت راغی. خو ګوره دا د پیغمبر علیه السلام د حضرت زید سره مینه، محبت، شفقت، چې هغه خپل پلار پرېښود او نبي علیه السلام یې واغېسته، خپله مور یې پرېښود او د پیغمبر علیه السلام غېږ یې پرې نه ښود. نو مسلمان له پکار دی چې هغه په خپلو ماشومانو ګوره رحم کوي، په خپل څه د مسلمانانو په ماشومان رحم پې وکړي. د یتیم په سر چې چا لاس راښ کړ، ګوره د حدیث الفاظ دي، چا چې د یتیم پر سر لاس راښ کړ جنت یې وګټه، الله به له جنت ورکړي. نو که په ګاون کې یتیمي جامې یعنې جامې ونه والې، ځان لته اختر لروجې غوړي اخلي، او په ګاون کې د یتیمانانی یا غریبانانی هغې له روجې غوړي واخلي. ماشومانو شور مه کوئ، شور مه کوئ، شور کوئ، هره قسم مشران یې نو دا ماشومان رستو کړي. نو یتیم په سر به لاس راکاږي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته په خپل قرآن حکیم کې الله فرمایي الم یجدک یتیما فآب،
اے پیغمبر تم یتیم وې کنه نو موږ دل یو ټکانه درکړه ابو طالب او بیا د عبدالمطلب غیږ لمبوت نو بیا وروسته وایي اما الیتیم فلا تقهر ولې پام کوه چې یتیم ته غوسه ونه کړې پتان د یتیم دور تېر شوی نو جناب د پردو یتیمانانو خیال ساتئ د غریب خیال وساتئ صدقه فطر دغې غریبانانو له ورکړي چې کوم هم په کور ګاونډ کې غریبانان دي مسکینان دي فقیران هغې له یې ورکړي خپله به ټوله روجې غوړې اخلاقي لمواله قسم دی یو بالصدقات دا به الله زیاته کړي نو یو صدقه فطر او بل د اختر په ورځ باندې نوې جامې که نوې نی نو خپلې جامې ووینځه واچوه خوشبویي به پوره کړي وختي به پاسې او د کوټې اختر پر ورځ به د اختر د مانځه نه مخکې خوراک سنت دی په لوی اختر کې وروسته خوراک پکار دی او پر کوټې اختر کې د اختر د مانځه نه مخکې خوراک پکار دی او عیدګاه ته وختي تلل پکار دی په وخت او پخې طرف تلل پکار دی او واپسین پخې طرف پکار دی انشاءالله مونږ به عیدګاه کې د اختر په جومات کې 8 بجې که خیر د اختر مونځ کوو ښه 8 بجې انشاءالله العظیم کوم چې د میرې ملګري دي نو هغوی په خپلو جوماتونو کې به اعلانونه کړي 8 بجې به انشاءالله مونږ په عیدګاه کې د اختر مونځ کوو بعضې څیزونه دي چې د اختر په ورځ مونږ کوو ډېره لویه ګناه ده یو د اختر اعلان چې و چې ډزې کول پام کوئ ډزې ونه کړئ ډزې اسراف دی یوه دویم دا ده چې دا ګوله لاړه شي ممکن ده چې ته په انسان ور پرېږدي بل سړی پکې مړ شي نو د قتل ګناه به دې وشي د بل څاروی پې مړ شي او دریم دا چې نن سبا خو په مسلمان غم څونه دی زموږ څونه په زرګونو مسلمانان زموږ په زلزله کې شهیدان شو او څومره په زرګونه بچي هلکان او جنکې او زنانه رونه خویندې دا په زلزله کې بې کوره شو نو پکار دی چې موږ د اختر په دې ورځ هغې دپاره دعاګانې وغواړو خوشحالۍ نه دي پکار چې سړی ډزې کوي خوشحالي پکار لپاره وجه چې موږ روجې ونیولې او اختر شو خو ډز وکول له دې نه خو بلکل توبه وباسئ توبه وباسئ چې ډزې ونه کړې کم از کم کوم ملګري چې دلته موږ سره ناست یې په خپلو علاقو کې دا خبره خوره کړې ډزې بلکل ونه کړې ولې الله قادر دی دا ډزې مه کوه ممکن ده دغه افت چې په هغه زلزلې والا راغلی دی دا رب العالمین ګورې په موږ او تاسو هم راوستی شي الله قادر دی نو ډزې منع کوي بل خلق عموما د اختر پر ورځ زنانه او نارینه هلکان مقبرې ته ځي دا رسم دی رواج دی ګناه ده بلکل به د اختر پر ورځ نه دی هلته هلکان هم ځي جنکې هم ځي او بېستري او بېحیایي کوي پلار له مور له قبر له مبارکۍ لازم دا مبارکۍ پکې نشته په شریعت کې 2 رکعاته نفل وکړه مور ته وبخه 2 رکعاته نفل وکړه خپل مړي ته وبخه صدقه وکړه هغوی ته وبخه په بله ورځ ځکه د اختر پر ورځ تل دا یو رواج مونږ جوړ کړی دی رسم هم جوړ کړی دی بله جنکې ولکان ښځې او نر هلته میله لګېدلي په قبرونو کې مور دې چې ته په بله ورځ یاده کړی دی او که نه پلار پسې په بله ورځ یو 5 روپۍ خیرات کړي دی او که نه رسم دې جوړ کړی دی مور له دلته دې کوتک براو مور او پلار خو تا د لاسه درګړي ته دي قبر ده دلته دې ولا بې ښایسته کوتک دې براو پې ډوډۍ دې نه ورکوله کنځل به ورته کول اوس چې د اختر پر ورځ بابا یاد شو بابا د مبارکۍ لازم په ژوند دې ورته چې ته ښه جوړه اغوستې وه بابا ته او که نه بابا دې په ژوند کې پکړ چې ته خیال ساتلی او که نه تولی دې ولې چې ته خشته کتلې وه چې ته څادر دې په تولی ورته اچولې وه او که نه چې قبر ته ورسېد نو جشن له دی جشن ده پلار له نه دی د اختر نه علاوه نورې ورځې نشته د جمعې ورځ شته ده خالي شته ده اتوار شته ده ګل شته جشن دې جوړ کړی هلته جنکې هم دي هلکان دي مور او پلار له قبر لګم دا ګناه ده ګناه بلکل د اختر پر ورځ مقبرو ته مه ځئ څوک پکې لا مسور یوسي مسوره چوم چې مرغۍ وخوري څوک پکې اوبه یوسي په قبر اوبه اچومه بابا مې کندې مړو چې هغه اوبه ور وباسي خدای ته وګوره په قبر ته اوبه واچو ته لږ لاندې وکړه نو نه خو دویم چم لاندې نه دي تللي نو بابا ته کوم ځای ته ورسېدلې دلته غریب له اوبه ورکړه نو بابا ته به دې ورسي دا مسور راواله یو غریب له ورکړه چې هغه کټوی کې پاخه دي چې هغه وخوري نو اجر به دې رب العالمین بابا ته ورسوي څوک دې قبرونه جوړوي قبرونه جوړول هم خبره نه ده زمونږ په وطن کې دا ډېر لوی رواج دی قبر پخول خو بلکل ګناه ده او زاړه قبرونه هم جوړول نه دي پکار قبرونه په خپل حالت باندې پرېږدئ قبرونو له ځای مقبرو له ځای د عبرت دپاره خپلو مړو ته دعاګانې هم کوئ دا ثابتو څیزونه دي لیکن دا نه چې بس اختر کې ځه په بله ورځ مه ځه دا رواجونه دي پردو بچو له د اختر په ورځ پیسې ورکول صدقه او ثواب هم ورکول شي زکات کې هم غریب سړي له ورکول شي د اختر پیسې که د زکات پیسې د اختر په ورځ یو ماشوم له ورکړي خو چې هغه غریب وي هم له ورکول شي پردي ماشوم له نو دا د اختر د ورځې
متعلق یو څو احکام دي هغه مې درته بیان کړل او بیا موږ د الله حمد ادا کوو د الله شکر ادا کوو چې پروردګار د رمضان د دې روجو د نیو موږ له توفیق راکړي او پروردګار دا رمضان دا روجې په موږ باندې بار بار راوستلی دي د مارونو خصوصا زمونږ دغه چې دی چهارشنبې د ورځې روژه وه په چهارشنبه زمونږ یو کم دېرش پوره کېږي نو که چېرته د زیارت په شپه میاشت ولیدلی شوه نو د زیارت په ورځ به اختر شي او که د زیارت په شپه میاشت ونه لیدلی شوه نو زیارت زمونږ دېرش پوره کېږي بیا به د جمعې په ورځ اختر شي خو میاشتې ته کتل دا ګورې پکار دي چې کوم څوک داسې کوله فضا وي یا لوړ ځای وي نو میاشتې ته وګوره او بیا بعضې خلک میاشت وویني شهادت نه کوي ګوی نه کوي دا ګوره غټه ګناه ده ولې چې تا ته پته چې اختر دی او بیا هم ته ګوی ونه کې او ستا په هغه ګوی اختر نه شي نو ډېره لوی بوج دی وګټه یا مه ګوره میاشتې ته چې میاشت چا ولیدله فورا دې موږ سره رابطه وکړي یا رضا ورته دې لاړ کړي سابق صاحب هغه به ورباندې فیصله وکړي او دا مو وایه که په یو کم دېرش شي دا به نه وایي چې یو مو خوړه دا خو په ځان د ګناه اقرار کول دي کله میاشتې یو کم دېرش وي کله دېرش وي نبي علیه السلام مبارک چې کله د اختر روجې فرض شوې نو په مدینه منوره کې 9 کاله د اختر د رمضان روجې چې فرض شوې مخکې نورې روجې وي 9 کاله د رمضان روجې نیولې دي په 9 کالو کې 7 کاله یو کم دېرش او 2 کاله دېرش نیولې دي د دې نه معلومېږي دا چې د یو کم دېرش دا روجې دا زیاتې دي او نو بس دا خو دیوی چې عبدالله شاه مولوي صاحب 10 روپۍ ویلي دي اخبار کې بله چا 15 ویلي دي او چا 22 روپۍ بله د اخبار کې ویلي دي بس لنډه دا ده زه خو دا راته وایم 5.5 پاوه پاخه پاو کم 2 کیلو دا د هغې نه جوړېږي د هغې اوړو قیمت ولګوئ که 10 جوړېږي او که 15 جوړېږي او که کم او که زیات دا به زموږ باباجي هم دا خبره کوله د مشرانو ته به یادي او دا د دې ټولې دنیا دا به زه به دا ویم چې په دغه زمانه کې د مولانا شمس الحق افغاني رحمت الله علیه نه لوی عالم بل نو د دارالعلوم دیوبند او هغه نه موږ هم اورېدلي او تاسو هم ترې اورېدلي دا مشران دلته ناست دي چې پاخه 5.5 پاوه او په کیلو په کم 2 کیلو نو د هغې قیمت ولګوئ که 10 جوړېږي او که 15 جوړېږي او دا جومات د درو موږ سره لږ کمې دی زموږ د جومات کې درې لږې کمې دي نو که څوک په رمضان کې صدقه کول غواړي خیرات کول غواړي لوی اجر دی پکې نو زموږ جومات کې درې کمې دي هغې دې بیا د درو لپاره څه انتظام وکړي رمضان کې اجر پکې زیات دی مونځ پې کېږي دلته ماشومان پې سبق هم وایي نو موږ سره درو کمې دي د روجې ماتولو لپاره نور پرېوتل شرط دی او د ماښام اذان احتیاط دی او د روجې نیول لپاره نور راختل شرط دا دروغ دی نور پرېوتل یو نور زمونږ د نظر نه غیبېدل دي دا خو دی خو غرونه دي اونې دي نو زمونږ د نظر نه غیب شي خو لا پروتې نه احتیاط پکې لګه او سبا ختل خو ما مخکې ویلي درته جناب خو زمونږ په خبره چې عمل ونه کړ سبا نن په یو منټ د پاسه په 15 بجې ما سره چې کوم حساب دی یو منټ د پاسه په 15 بجې نن سبا ختلی دی اوس مصیبت دا دی چې نقشې والا لیکلی دي چې انتهای سحر او بیا ورسره لیکلی دي اذان فجر نو هغوی یو 15 منټه احتیاطاً اذان وروستو کړی دی چې اذان پوره وخت سبا راوخېږي او ښه رڼا وکړي نو چې بیا د اذان وایي نو ما نیازري ته وی چې ته دا سبا چې راوخېږي دا انتهای سحر دغې سره بانګ وایه ته ته مې ویل ولې ځکه زمونږ خلک هغې پورې اوبه څکي ډوډۍ هغې پورې خوري چې تر څو اذان نیولې شوي نو د اذان چې کم ټیم دی خو 15 منټه وروسته دی د سبا خطو نه پس هغه احتیاطاً لیکلی نو چې هغې پورې یو سړی خوراک کوي نو روژه یې برباده شو که نه شو نو ده ته ما وی چې د سبا کم اختتام دی هغه وخت بانګ وایه نو دې غریب چې بانګ به شروع کړه هلته کې نورو جوماتونو لاوډ سپیکر به چغې شوې خیرې به ورته شروع کړه وایي وختي دې بانګ وایي او دې غریب ته به خوا ته به خیرې شروع کړه ما بس پرېږده ګناه وزار د هغې خلکو په غاړه یو څه به چا خوښوي دې ما ته خلک په لاوډ سپیکر خیرې کوي او کورونه کې هم خلکو خیرې کوي وختي بانګ وایي هلکه 15 منټه مخکې روژه بنده که احتیاط کوه اصله سبا د باندې راختلې اوبه دې اوس کړې نو ورځ داسې برباد کړه نو چې ستا د خیر ښېګړې دپاره هغې غریب به بانک درته په ټیم وي
تا د خیر ښېګړې دپاره. نو په کورونو کې مور پسې کنځلې، بهر مور پسې کنځلې، په لوسپیکرو کې مور پسې ما زه بعض خلک خیرې کوي، نو بس خلک پېژنو کار یې پېژنو، مونږ خو ته صحیح دغه. نو ګوره نن په یو منټ د پاسه په 15 بجې نن سبا ختلی او بانک 15 منټه د پاسه وایي احتیاطاً. نو بانک خو احتیاطاً د سبا لږ وروسته وایي، سبا ته ګورې مخکې خېږي. د بانک انتظار مه کوئ، د بانک نه یو 2-3 منټه مخکې دغه بندوئ، پېشمنې بندوئ. دا څه مشکلات دي کور کې مبارم یو زمونږ زنانه ده، نو الله تعالی دې دغه مشکلات په خیر او په خوشحالۍ بدل کړي، الله یې دغه مونږ وساتي. مور ته او ناواده کړې خور ته سرسایه ورکول، مور له خو به نه ورکې، مور لا پلار لا بچو له به نه ورکې. خور که دې غریبه غریبه نو هغې له صدقه فطر ورکولی شي، سرسایه خورهي له ورکولی شي، رور له ورکولی شي که غریبي، رواره له ورکولی شي که غریبي. اعتکاف کې سیګرټ سکل، زه خو یم پوډر والا راوړی، سیګرټ نه پوډر، او ټي وي ورته هم پکې په جومات کې ولګوئ چې سم ډله دا خواهش یې پکې پوره شي. جومات کې سیګرټ سکل څونه لوی ګناه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جومات ته راځې پیاز به نه خورې کچا، اوږه به کچا نه خورې، ولې خولې نه به دې بوی ځي، فرشتو ته ضرر دی. نو پیاز او اوږه حلال شی دی، خو چې جومات ته راځې نو نه به خورې کچا. نو سیګرټ څونه څښا بوی کوي، څونه ګناه دی، ورله فرشتو ته ضرر کوي، مسلمان ته ضرر دی او حرام شی په یو خوا ثواب ګټي. یعنی سیګرټ څښل حرام دي او اعتکاف سنت دی. نو سنت عبادت کې د حرامو نه ځان ساتي، دې نه ځان ساتل پکار دي. کم ملګري چې اعتکاف کې ناست دي، انسان د بعضې وخت به هغه د سیګرټو بلد وي، هغه په دې اعتکاف کې د الله د رضا لپاره توبه وباسي او سیګرټ یې پرېږدي. ټیک ده، انسان د خامخا خلک سیګرټ څښي، ښه یو نیک عمل یې شروع کړه چې اعتکاف یې شروع کړه. نو چې نیک عمل یې شروع کړه، اعتکاف یې شروع کړه، نو د هغه بد عمل نه په دې اعتکاف کې توبه وباسي چې الله زما دې توبه ده او الله یې ترې واړوي. قضا عمرې 15 منځونه داسې ګپ شپ دی ښه. نو بسجات نه وخته شو. قضا عمرې داسې شی دی چې په دې اخیري جمعه کې 15 منځونه وکړي او په دې نیت یې وکړي چې که زمانه په دې ژوند کې کوم منځونه قضا شوي نو دا 15 به وکړم او دا به د هغه ټولو دپاره بدل وګرځي. خدای ته وګورئ عقل هم دا مني ووایله غوندې نه. د دې کې یو حدیث شته خو هغه موضوعي دی، مولا لقاري په موضوعات کبرا کې راوړي دي، هغه موضوعي کار ځانه جوړ کړی دی. خپل منځ چې دنه پاتې شو لاول خو به قضا کې نه، او چې دنه پاتې شو فوري به کې. دا نه چې ګنې ته 15 منځونه وکړو بس قصر اخلاص سره، دا خو خلک تباه او برباد کړل. منځونه به خلک نه کوي او بس راځي په اخیری جمعه کې 15 منځونه کوي او بس خیر او خلاص. ولې مونږ چې غرق شو ځانم کونډه وسولولې او ځانم تندي وسولول او دا خلک چې تباه او برباد شو، تر هغه بس 15 کوو بس موږ سره برابر شوي. خدای زمونږ هم قبول کړي، تعالی دې خدای وسدر کړي چې قضا منځونه راوګرځي. نو داسې قصې پسې ځانه جوړې کړي دي او دا قصې پسې پکې نشته. ښه په صورتونو پیسې اخیستل جایز دی او که نه مړه ټول چل ولا مولا ته جوړ کړی. په صورتونو پیسې اخیستل ناجایز دي، په قرآن باندې پیسې اخیستل په صورتونو ناجایز دي. خو که مولا له دې له 100 روپۍ خیراتي ورکړي نو هغې کم کوپر راغی. په صورتونو پیسې جنا دي، هغه دې دا نیت نه کوي چې د صورتونه دې چې باندې څوک پیسې راکړي. ته دا نیت مه کوه چې د ما ته صورتونه ډول پیسې ورکوم. او نور په صورتونو پیسې اخیستل بالکل چې قرآن ویلي دپاره چې ما له خلک پیسې راکړي دا ښه خبره نه ده. قرآن د الله د رضا لپاره ویل پکار دي چې الله رضا شي، عبادت د الله لپاره پکار دي. او که څوک خیراتي کې هله 100 روپۍ ورکړي نو دغه دا ښه خبره څه بده خبره نه ده. ښه دا یو څو کسان وفات شوي دي. یو خو زمونږ د نیازلي ترور وفات شوي و نن، خو یو اهم اجلاس و هغې ته تلم اوس ناوخته راورسېدم. او زمونږ د شیرالله رور چې دی جان الله وفات شوی او دلته کې زمونږ د احسان استاد دی والده صاحب وفات شوی و. بل دلته کې په دې ګجرانو کې یو هغه ملاګي کاکا ډېر ښه انسان وفات شوی دی. د جمعې دعا ټولو ته وکړي پروردګاره دا کوم مردګان چې وفات شوي دي الله د ټولو مغفرت نصیب کړي. نیاز لري دې تو تم دعا وکړي چې الله مغفرت نصیب کړي، الله لوی سفر د خوشحالو کې جاملا ته دعا وکړي. ډېر ښه انسان او غریب ډېره سخته بیماري تېره کړه، ډېره سخته بیماري. او دغه بیماري چې سړی داسې سخته بیماري تېره کړي حدیث پاک کې راځي ګناه ته رب العالمین په کټ کې راځي. او ګوره دا بختور په دې دی چې پروردګار ټول د رمضان میاشت ورکړه، دا ګوره ډېره لویه بختوره ده.
د ترو خو ډېره بختوره جمعې هم لاندې کړو رمضان هم لاندې کړو نو خدای پاک د هغې مو بخي جان الله دې مله وبخي او پروردګار احسان استاد دیواله صاحب عالم الله وبخي هغه مولاګي کاکا ډېر ښه انسان غریب سړی الله دې وبخي نور چې څومره مردگان وفات دي په دې کلي کې په نورو کلو کې الله د ټولو مغفرت نصیب کړي الله وارثانو له صبر ورکړي الله د نورو غمونو نه موږ ټول محفوظ وساتي دغه زلزله کې چې کوم کسان وفات شوي دي شهیدان دي الله ته مغفرت نصیب کړي الله بېشک ور زلزله د الله قهر او غضب دی خو خدای پاک ته د سزا ورکړه هغه خلکو له پروردګاره د قبر او د آخرت د سزا یې محفوظ وساتي کوم چې بې کوره شوي دي الله ته وله بندوبست وکړي یا رب العالمین ته زموږ نه راضي شي پروردګاره د رمضان اخیري جمعه ده دې ته جمعة الوداع وایي دا د رمضان اخیري جمعه ده او دا ډېره د برکت جمعه ده پروردګار پکې د انسان عبادت قبلي صلات توبه پکې وکړي 2 رکعاته نفل او الله ته توبه وباسي د مانځه نه پس ټول ښه چې سنتو کې سنتو نه پس 2 رکعاته صلات توبه ټول وکړي ښه 2 رکعاته صلات توبه نیت دا وکړي چې د توبې 2 رکعاته کوم بس عام 2 رکعاته نفل وکړي او د مانځه نه مخکې د توبې نیت وکړي چې الله زموږ کوم ګناهونه راته معاف کړي او د هغې نه پس توبه وباسي یا الله زموږ ګناهونه موږ ته معاف کړي الله موږ ډېر ګناهګار یو خدای هر قسمه ګناه زموږ ته یا الله زموږ ګناهونه موږ ته معاف کړي یا الله زموږ ګناهونه موږ ته معاف کړي یا الله زموږ توبې قبول کړي الله زموږ توبې قبول کړي یا الله چاته چې څه قسمه غم وي مصیبت تکلیف یې هغه ورته الله لرې کړي په خوشحالۍ یې ورته بدل کړي یا الله د خپل قهر او غضب نه په دواړو جهانه په حفاظت وساتي یا الله د بیت الله حج نصیب کړي یا الله د عمرو سعادت نصیب کړي یا الله د نبی علیہ السلام د مبارک وطن سفر نصیب کړي یا الله که څوک مریضان دي ته ول شفا ورکړي یا الله مریضان کورونو کې هسپتالونو ته ول شفا ورکړي څوک مردگان دي مغفرت نصیب کړي څوک قرضدار دي تنگ دست دي د حلال رزق نصیب کړي الله چې څوک د منزل جمعه ته لږ ځای راغلي دي الله په یو قدم ولا په دنیا کې او په آخرت کې اجرونه نصیب وګرځول کړي پروردګاره زموږ په حال رحم وکړي یا الله زموږ په حال رحم وکړي د قبر د عذاب نه مو ساتي د قدم د سخت نه مو ساتي د فتنو نه مو ساتي د جګړو نه مو ساتي د بیزته او د رسوایه نه مو ساتي الله د رمضان دا ټولې روزې زموږ قبولې منظورې کړي پروردګاره چې اعتکاف کړي ولې قبول کړي الله که چا پکې ختمونه کړي دي ولې قبول کړي الله زموږ تراویح زموږ قبول کړي او پروردګاره زموږ د عبادت یې اسې عادت هم کړی الله ته په مضبوط عبادت باندې قبول او منظور کړي یا الله په موږ بار بار د رمضان روزې راوستلې کړي الله په موږ بار بار د رمضان روزې راوستلې کړي الله چې څوک په کم تکلیف کې او په کم مصیبت کې مبتلا دی الله په خیر او عافیت اخلاص کې الله زموږ مردگان مشران چې څومره وفات دي مغفرت نصیب کې الله موږ ته زموږ کشران د اسلام او د ایمان د هدایت ژوندګي نصیب کې پروردګار ایمان هم نصیب کې پروردګار اسلام هم نصیب کې الله زموږ د زنانو په سرونو د حیا او د پردې صادر واچي الله د رسوایۍ او د بیزتۍ نه محفوظ وساتي الله چې د چا څه قسم مقاصد وي حاجتونه شرعي الله ته ول پوره کې پروردګار کله چا یو بل سره رواني دښمنۍ دي هغه طرفګنې دي هغه له پروغ باندې بدل کې الله زموږ د ټول مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب کې یا الله مجاهدین چې په کوم ازمکه دي الله ته کامیاب کې الله چې څومره کافران دي که امریکا او که برتانیه ده پروردګار ته مسلمانان کې او که اسلام په قسمت کې نه په خپل قهر تباہ او برباد یا الله د افغانستان د مسلمانانو امداد وکړي الله د عراق د مسلمانانو امداد وکړي الله د فلسطین د مسلمانانو امداد وکړي الله د کشمیر د مسلمانانو امداد وکړي یا الله د امریکا او دغه مرګي چې کوم د مسلمانانو د پاسه په قهر پراته دي خدای ته دغه کافر ذلیل او خوار کې الله زموږ بیت المقدس ته کافرانو د لاس نه آزاد کې خدای زموږ د عربو د ځمکې نه د پلیت قدمونه وباسي زموږ په پاکستان کې چې خدای کوم د امریکا او د نور پلیت قدمونه دی الله دا دین وباسي الله زموږ د حکمرانانو مشرانو په زړونو کې اسلام مینه واچي الله د دین مینه پکې واچي موږ ته په خپل وطن کې د قران او د سنت نظام خوده لکه پروردګار تم د فتنو نو ساتي تم د غمونو نو ساتي تم د مصیبتونو نو ساتي تم د اختلافاتو نو ساتي الله تعالی تم د اتفاق زندگی نصیب کړي او خدای ته مون سره زکات سره حج سره مینه او شوق پیدا کړي عبادت سره مینه او شوق پیدا کړي او خدای د ګناهونو نمزله تور کړي یا الله د ګناهونو نمزله تور کړي یا الله د ګناهونو نمزله تور کړي الله خیر وکړي په خپل د کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 185 نمبر 61 کې تاسو د روزي فضایل او د صدقه فطر بیان موریده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچري گیټ اشرف روډ سری فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12. ستا په غم کې یار ډېر جلي ما په زړګي د غش ډېر
دیدن می زړه سیراب